قهرمانو هیوادوالو اختر مو بختور شه. بیا هم ښه راغلاست. موږ په خپرونه کې آصف مخلص او امیرشاه تلاش لرو چې دوی سینماګران دي. د دوی د فعالیتونو په هکله، د لاسته راوړنو په هکله، د راتلونکي پلانونو په هکله غواړو چې پوښتنه ترې وکړو او فکر کوم شبنم جان دوی یو اکتنگ هم برابر کړی ده، هغه به هم موږ ته اجرا کړي. بسیار خوب است. دعوت میکنیم که بیاین و تمثیلی که دارن رو هم با دوستا یک جا بیننده خواهد بودیم. سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. عید برتان تبریک میگم. مننه. ژوندي اوسئ. تاسو ته درنو لیدونکو ته ټولو ته سلامونه، احترامات او د لوی اختر مبارکانې وړاندې. سلامت زنده باشین. مننه. زه په خپل وهر غواړم چې د لوی اختر مبارکي ټولو لیدونکو ته او هغه افغانان چې په هیواد کې دننه دي یا بهر دي ټولو ته په خاصه توګه هغه سربازان چې په مورچلونو کې دي هغوی ته د لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر یو سوله ایز اختر، یعنی د جنگ د پای ټکی کېښودل شي. واقعا خوشحال هستیم که شما را در کنار خود داریم و اگر اجازه لطفی باشه ما سوال کنم. میشه بگوین که عید شما چی تفاوت از عیدهای دیگر مردم معمولی داره؟ شما کسایی هستین که همیشه در تمثیل هستین، آیا عید هم به مو تمثیل سپری میکنین یا خیر؟ عید ما اکثر چون باش که همون چیز مراعات کنیم، شما داری گفتین به او خاطر همین باز مسائل هم از بین بره. عید همیشه عید ما فقط از دیگران مقدر تفاوت داره که ما در روزای عید هم مهمان تمام خانه ها می باشیم، چون مجبور هستیم در تمام رسانه ها حاضر شویم و با هموطنای خود عید مبارکی کنیم، عیدی کنیم. اکثر بزرگا گله میکنن، باز ما میگیم که ما از طریق تلویزیون برجان ایدم تبریک میگیم، چون نمیشه رسیدگی دیگه. به او خاطر بیام ټولو ته اختر مبارکی وایم، کوم کسان چې موږ د تلویزیون د لارې نه ګوري. زنده او سلامت باشین. ډېره مننه. لومړي سر کې هیوادوال او زه هم غواړو چې تاسې فعالیتونه، لاسته راوړنې او په راتلونکي پلانونو خبر شو چې څه پلانونه لرئ له خیره. مننه. ژوندی اوسئ. د تلاش صاحب په اجازه باندې تلاش صاحب دغه حالاتو کې او په دغه وخت او د شرایطو سره برابر یو فلم په نوم د سجده چې الحمدلله په ډېر کم وخت کې په میلیونو خلکو د هغې فلم لیدونکي وو چې دی ډایرکټر او لوبغاړی دی. زه د هغې فلم کمرمین او معاون ډایرکټر یم. بسیار خوب. د دې سره سره ما یو فلم د ساده ګل اول مې جوړ کړی و په کندوز ولایت کې. بیا د خلکو د مینې د زیاتو دغه نه ساده ګل دویم فلم جوړ کړ بسیار عالی. کمیډي دی چې د خلکو په شونډو باندې مسکا راولي. او تلاش صاحب نوی فلم چې را روان دی نو هغه به یو زیری د خلکو دپاره د حیا او د ایمان په نوم باندې، حالانکې دې ویل چې دې په باره کې اوس څه مه زه وایم چې هغه لیدونکو ته چا چې اختر د خیر د پرېږده چې د خلکو لکه توقع پیدا شي. او بله خبره دا ده چې داسې شرایطو کې کار کول، مثال دا یو په خپله روحیه ورکول دي خلکو ته. موږ غواړو چې هغه مثبت پیغامونه خپل ټولنې ته وړاندې کړو. البته اکثر داستانونه زموږ داسې چې د دې ټولنې ناخوالې اخلو، هغه مثبت رواجونه او منفي رواجونه هغه بیرته وړاندې کوو خلکو ته، یعنی د خلکو نه بیرته خلکو ته وړاندې کوو. چې له نیکه مرغه سجده فلم ډېر زیات یعنی هیواد کې دننه او بهر ډېر زیات مینوال او ډېر زیات خلکو خوښ کړه. په هغه کې موږ ډېر زیات کوشش دا کړی و چې د اسلام هغه حقیقي مخ چې یعنی اسلام په خپله د سولې، د مینې، د ورورولۍ دین ده او تشدد و دغه قتل و قتال و وژلو دا شیان دا بیخي په اسلام کې د دې دپاره داسې ځای نشته ده د دې شیانو دپاره. نو موږ غوښته په حقیقي او مجازي مینې باندې داستان په سوله او جنګ باندې سرخیږي. یعنې ډېر پیغامونه، مثبت پیغامونه و چې د نیکه مرغه دا یوازې هغه فلم دی چې په نورستان کې یعنې اولینی فلم شو چې په نورستان کې نندارې ته وړاندې شو، په اول ځل افتتاح شو هلته. نو دا زما دپاره د ویاړ د ټول ټیم دپاره د ویاړ ځای ده چې داسې یو فلم چې هغه په یعنې په هر کلي کې، په هر کور کې، هر یو سره شته دا فلم. مخلص صاحب، په مورد سینما د افغانستان کې شخصیت پردازي تاسې څومره ارزوئ؟ څنګه ده شخصیت پردازي؟
راځي تاسو په نظر؟ افغانستان کې بالکل د افغانستان په سینما کې افغانستان په سینما کې خو اول زه دا وایم چې زه د دې کمرې له خوا نه په ټولو تلویزیونونو باندې دا کار کوم چې ځکه موږ زیات دغه وایو او ډېر په دردي وکړو چې راځئ خپل افغانان موږ قوي قوي درانه شخصیتونه لرو په ټولنه کې هغه څوک لرو چې په رب باور وکړه چې د ټولو افغانانو نه چې زیات ځورېږي هغه موږ سینماګران بله بله تاسو چې خارجي سریالونه جوړوئ خارجي سریالونه نشروئ په هغې باندې سرمایه ګزاري کوئ موږ په افغانانو کې الحمدلله هېڅ کمپیوټر نشته دی نو ښه دی په دې اول او اخر کې چې موږ کوم قدمونه اخیستي چې سجده فلم شوه زموږ هغه ساده ګل فلم شو نو خلک اوس لږ پوه شوي دي او هغه روحیه یې اخیستې ده نو هغه شخصیت توجه کول او وایي چې تاسو زموږ ویاړ هستید دا زموږ دپاره ډېر د ویاړ دقیقا. خب صحبت‌های ما خیر ادامه می داشته باشه همون تمثیل را که آماده کردن میشه اجرا بکنن څومره بخس ولې نه اگر چې د اختر ورځ د دفتن غوندې دا مطلب د تاسو غوښتنه ده او موږ هم څه چې اوس زما ذهن کې همدا څیزو یعنې کوم آمادګي خاص ورته نه لرو نو که څه کمی او کاسټي کېږي نو د لیدونکو خوش میکنم کېدای شي چې مسنګ که څه مشکل پیدا کېږي نو مخکې نه بخښنه غواړو دا نو اوس څه شی شو نو اوس سړی کوم شي ته ور ورسي نه نو زه دا وایم راشته پنځه اته شپږ دا نو څو شو نه په کور کې ما نه شي غوښتي وغه موبایل نه ته پوښتې موبایل ما سپي موبایل موټر کې رانه چا پټ کړی نه ګوره ودا چې بس لکه چې وی ورانه موبایل یې رانه پټ والله څه خبر کله نه دی ګورم هلته ولاړې مې ساعت ګورم کله حسابونه کوې کله چې لټې چې شی لټې څه خبره ده مړه په خدای بس سړی به اوس څه وکړي نو په کور کې رانه څه غوښتي دي او موبایل لکه چې کور کې رانه دې خوا راځه دې سورې ته راشه چې دلته لمر دی ښه چې موبایل تم ډېر ښه سړی ښه ټول چې داسې شي بس وطن نه چې شی دې لټوه اوس موبایل رانه لکه چې کور کې پاتې دی وا خدای وا ساده ګله دا د موبایل دا د چا ده دا تا پټ کړی و دغه موبایل د نه پټ کړی داسې خلک په عذاب نه خبره څه ده ولې ته خو صحیح روغ جوړ انسان وي ته روغ جوړ وې که نه اوس په تا څه شی یو زنګ ووهه زنګ ښه الو ښه او خواښې سره دې غږېږه لکه چې زه پوهېږم اختر ورځ ده نو په سترګو ولې نه ولې څو په خدای که نه خواښې راته داسې لیس راکړو لکه سم دا د دارالامان سره که ولې نو اوس خو خیر ده د خوشحالۍ خبره ده ویسه که نه ورته نو څنګه به نه لیونه کېږي نو کوم غم نه به وژاړي یو خو د اختر او د قیامتۍ ته او بل دومره غټ لیست ته که نه چې ورته ګوري بس الله دې ورته د نیکې هدایت وکړي نو ونه دې وغواړي چې څومره تا سره شته نو ما سره دا یې لاسه کې کشر رور مې دی که نه بس لیونی شوی دی ولې خدای دې نه کړي او بله ورځ ما ته وایي چې ما خارج ته ولېږه اوهو بیا ولې نو زه ورته وایم چې تا خارج ته ولېږم نو څنګه به څه دي خو کله چې سوچ کوم دې حالات او دې وضعیت ته ګورم که نه یاره چې روپۍ راسره وې په خدای زه خپله هم تلمه خارج ته نو خارج کې تا څه لیدلی دی دا وطن چاته پرېږدی چې ته ځې بله ورځ مې یو سیریال کتو هغه سیریال کې مړه څومره ښایسته بلډینګونه وو څه ښایسته بنګلې وې بس هغه سیریال شرم مې راغی زر مې سټیشن بدل کو مال کور کې خلک ګوري دومره جامې اغوستې وي خو هغه څه کوي اوس هماغسې تعمیرونه انشاءالله دلته هم جوړېږي
ستا فلم هم ما کتلی زه ته خو هم د فلم هلک کې که نه دغه ده دومره ښایسته فلم و قسم په خدای کور کې مې د خپلو مور سره خور ټولو سره مې یو ځای وګتو څومره ښایسته ستا فلم چې کله نیمې ته ورسې ټولو زر زړوکی په سر کو سمداسې سمې کېناستلې ولا چې وې دا وګوره ستا هغه فلم نه دی ما ته سمه لاره راوښوده مالې زه خو په غلطه لار روان یم خو چې دومره پوهېږې نو بیا ولې بیا خارج ته څه کوې خو همدلته اوسه دا وطن مونږ او تاسو ته ضرورت لري کوشش وکړه لږ ډېر فلمونه جوړ کړه چې هره ورځ د خارجي نو د څه شي نه جوړ کړم زه خو غواړم چې جوړ کړم وروره زه زما په څېر ټول سینماګران غواړي چې افتخاري کار وکړي خو څوک دی حاضر شي دا خو بودیجه غواړي وروره په مفته خو نه کېږي که نه زه به پیسې وانخلم دا نور مصارف دا څنګه کېږي نشرۍ به یې څوک تلویزیونونه چې دي که نه او دا خارجي سریالونو باندې پیسې ورکوي ولې په تاسې نه وروره خدای د دا زموږ مشرانو ته د نیکې هدایت وکړي زه ګوره دا نه تا ګرموم نه تا دا مسله تاسو یوازې تاسو د کور نه ده دا هر یو ځوان چې اوس مطلب د خپل ښي چپ لاس پیژني دا چې څنګه بالغېږي دا نو پلار بس د ستونې نه نیسي ورور د ګریوان نه نیسي چې چا به ما ولېږه کله وایي چې دې هېواد ته مې ولېږه هغې ته مې ولېږه په څه شی هغوی تبلیغ کوي هغوی د هغوی هغه ټول سریالونه او فلمونه هماغه ګوري نو دوی ته هغه شنه باغونه ښیي دوی مې هغه ده دا خړ پړ وطن باندې څه کوي دومره نه پوهېږي چې هغوی هم زحمت ویستلی هماغه خلک هم کار کړی شپه ورځې یو کړی خپل وطن یې رسولی مونږ باید خپل وطن آباد کړو خپل مونږ ویاړ لرو مونږ افتخارات لرو مونږ ملي بیرغ لرو مونږ باید خپل وطن نه دفاع وکړو دا وطن مونږ ته د مور حیثیت لري مور څوک په بد حالت کې پرېږدي مور د مریض یي ته یې پرېږدې زه دې څه کوې چې زه دا مور ته چاته پرېږدې علاج یې کوې که پرېږدې همداسې چې مړه شي څه کوې دی دې نه کوي علاج یې کومه خو چې علاج کوي نو ما او تا ته ضرورت لري ملا وتړه چې ما او تا کار وکړو زحمت وباسو دې وطن ته ګوره دغه د فلانه ځای چور شو فلانه ځای دا شو فلانه ځای دا شو دا چې کېږي دا هغه شیان دي چې دوی ته عامه پوهوی نه ده شوی زمونږ او تاسې اکثریت خلک زمونږ د سواد د نعمت نه محروم پاتې دي هلته چې چېرته دغه نه رسېږي هلته مونږ باید خپل تمثیل ورسوو هغوی ته تمثیل وکړو هغوی پوه کړو په دې ارزښت باندې خو څه وګلو بده مرغه هغه پردي شیان ګوري خلک د هغوی ذهن کې هماغه هیوادونو سره مینه ده هماغه کلتور سره مینه ده هماغې فرهنګ سره مینه نو تر کومه پورې به مونږ داسې یو ستا یو تمثیل زما پلار وګتو او په شپېته کلنه کې په جومات کې قرآن شریف تلاوت شروع کړو سبحان الله قرآن شریف یاد اوس ته ماته دا ووایه چې ته ما سره ملا تړې چې دا وطن آباد کو وای زه مې ورور ته مې ورته قدم وانخلي زما تره زامن صفر نه شروع کوم دوه دانې خارج ته تللي وو یو بیچاره خو بس په دریاب کې مړ ژوندی ورک شو بس میان به په ماړه شوي او بله ورځ خبر شو مور یې دلته په سرو سترګو جاړي وایي هغه وایي پوډري شوی دی بدبختي ده که نه خپل کور کې چې د شپه نه بل پردي کور کې ته پردي کور کټ تر نیمه شپې پورې زه ځم وروره چې کور ته سودا ویسم د اختر دغه ویسم که نه بلکل ویسه که پیسو ته د ضرورت ورور د خدمت کې ده رښتیا به خبره بله ده ته داسې یو کار وکړه کله چې کوم د تلویزیونونو د رئیسان او مشران او چاته دا سوچ ورغې او په افغاني فلمونو او سریالونو باندې سرمایه گذاري کوله خو ما یې نه کې ما هم ځان سره وینیسه نیسم دی ته راځه چې اوس یو چای در باندې وڅښم بیا به راځه بسیار زیاد تشکر واقعا خیلی زیبا بود سپاس از شما و خیلی تمثیل عالی بود هم پیام داشت هم خنده داشت و سپاسگزار هستیم از شما که زحمت میکشین واقعا لبخند بر لب مردم افغانستان خیلی مشکل است چون خیلی جنگ ها را سپری کردن و خیلی رنج دیدن ای که بر لبهای از اونا خنده بیاریم هم ثواب است هم خرما سپاس از شما آقای تلاش میشه شما بگوین سفرهای خارجی هم داشتین میگن نقش در فیلم‌های خارجی هم دارین بله ما تقریبا در حدود 5 فیلم خارجی نقش بازی کردیم که خوشبختانه از اون جمله فیلم‌ها موفق شده که کسب بسیار بهترین مقام‌ها را کنه در فستیوال‌های بین‌المللی در از هغه جملې څخه یو جرګه فلم و چې د استرالیا هېواد تولید و هغه تقریبا په 2013 کې د
اکاډمي ایوارډ ته سبمټ شوی و د استرالیا نه کاندیدو او بل فلم وین پیمګرن ات هال په نامه اوس فی الحال همدې ورځو کې په ملبورن فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې کیږي او بهرني سفرونه زما 2014 کې استرالیا ایوارډ ته تللی او هلته په نایډا انسټیټیوټ کې مې تر د اکټینګ په برخه کې یو څه زده کړې وکړې او په 2019 کې امریکا کالیفورنیا سټیټ یونیورسيټي له خوا نه دعوت شوی وم چې هلته زموږ د فلم سکرینینګ هم و او په پانتون کې د افغانستان په کلتور باندې یو ځانګړی پروګرام و چې هغه په هر کلاس کې به یو ساعت راته وخت راکول کېده چې زه په جرګه و ننواتې و په دې مسایلو باندې هغوی سره خبرې وکړم او ډېر هغه زموږ ستونزې چې وې هغوی سره شریک کړم د افغانستان کې ژوند او کار کول دا ما دپاره او په ځانګړې توګه ما هلته ډېر زیات احساس د ویاړ کوو ګر چې هر هېواد ته چې کله دې هېواد نه وو د افغانستان نه وځې بیا تاسو ته معلومیږي چې تاسو څومره ارزښت لري بل هېواد کې کله چې ته خپل د هېواد په استازیتوب څې نو زما لپاره ډېر زیات ښه خاطرې وې د ژوند چې خپل هنر د لاره یې نه هلته دغه سفرونه مې درلوده او را روان وخت کې ایمان و حیا باندې کار شروع تقریبا یو 10% مخکې تللی انشاءالله زر غواړو چې تکمیل کوو نندارې ته وړاندې ډېره مننه له حضور نه مو په خپرونه کې سپاس از شما ډېره مننه باز هم ما رو همراهی بکنین دوستای عزیز